او زه مبارکبادي پیش کوم اهل حدیث علماو ته او یوازې اهل حدیث نه بلکې ټولو زموږ د علماو دپاره فخر دی الحمدلله که یو سړی حدیث نه مني په اصل کې قرآن نه مني. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کله چې حق راشي باطل به خپله منډې وي. کوم ځای کې چې علما حق وي هغې سره ودرېدل پکار دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېرو معززو مشرانو څنګه چې ستاسو ته پته ده تاسو علم کې ده چې دا اوس چې کومه مناظره وشوه الحمدلله هغه څرګنده شوه موږ ته ښکاره شوله او بلکې موږ ته نه ټولو عوامو ته هم پته ولګېده چې څوک په حق دي او څوک په باطله دي. الحمدلله کم سړی چې حدیث نه مني حجت نه مني نو دغه سړی د سره مسلمان نه دی. ځکه قرآن کې الله فرمایي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي یوحى. پیغمبر چې یو خبره کوي د ځان نه کوي الله وایي زه ورته وحي کوم. هغه خلک چې د قرآن خبره کوي چې مونږ قرآن کافي دی قرآن 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 هغه خلک په حقیقت کې قرآن هم نه مني. قرآن که ته مني نو د قرآن مونږ ته اسمان نه دی راغلی بلکې دا مونږ ته تواتر د صحابه کرامو او دغه رنګې تابعین اتباع تابعین به ورو ورو داسې مونږ ته رارسېدلی دی. که یو سړی حدیث نه مني په اصل کې قرآن نه مني. که یو سړی وایي قرآن د الله کتاب دی نو دغه رنګې حدیث دا د رسول الله وسلم دی بخاري مسلم. یو سړی وایي زه دا نه منم دا د انسان لیکلی شوي لاس خبرې دي یا انسان لیکلی دي. نو زما وروره محترمه اوس چې ته کم عقل ستا څه وي هغه ته مني صحیح شوه جي. او کم چې رسول الله وسلم 1400 کاله مخکې خبرې کړي هغه زه نه منم ولې زما عقل دا خبر نه مني. ستا عقل څه شی دی ستا عقل ستن نه جوړه کړې. او زه مبارکبادي پیش کوم اهل حدیث علماو ته او یوازې اهل حدیث نه بلکې ټولو زموږ د علماو دپاره فخر دی الحمدلله چې ښکاره شو دې خلکو ته پته ولګېده چې حدیث دا حجت دی. که یو سړی حدیث نه مني دا په حقیقت کې قرآن نه مني. الحمدلله الله سبحانه وتعالی دغه رنګې علما کرام علما حق دا ټول عمر ژوندي لري او الله دې توفیق ورکړي. الله دې زیات کړي هغه علما څوک چې هغه حق بیانوي. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کله چې حق راشي باطل به خپله منډې وي. الحمدلله دې پورې خبره ورسېده چې مباهله مو سره کوله خو تیار نشو. که چېرته مباهله کړې وه والله العظیم د نورو خلکو به خیر نه و ځکه هغې ته پته دا وه که مباهله وشول زموږ خیر نشته موږ الله تباه کوي بربادوي الوځوي حباب منصورام کوي هر څه زموږ ختمېږي. والحمدلله سلف علما او دغه رنګې اهل حدیث علماو دپاره خوشخبري ده الله دې علما کرام ژوندي لري او خاص کر الله سبحانه وتعالی دې اهل حدیث علما ټول عمر له توفیق د نیکۍ ورکړي والله دې ښه کار والي. کوم ځای کې چې علما حق وي هغې سره په نره ودرېدل پکار دي هغې سره شانه په شانه ودرېدل پکار دي. نن دې معاشرې ته پته ولګېده چې علما حق څوک دي علما حق څوک دي علما څوک دي. علما هغه خلکو ته واضحه شو. الله سبحانه وتعالی دې وکړي دغه فتح مبین چې کومه وشوله الحمدلله دا فتح مبین چې کومه ظاهره شوه الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټول لپاره بختوره کړي. الله سبحانه وتعالی دې منکر حدیث ته هدایت وکړي او که هدایت نه نو الله سبحانه وتعالی بیا بخپله وایي ځکه دې داسې نوې فتنې راولي څوک د داسې فتنې راولي څوک د الله سبحانه وتعالی باره کې څه کوي الحاد خوروي څوک د قیامت نه چې کوم د انکار کوي څوک د پولیس ایران د انکار کوي څوک د دجال نه انکار کوي څوک د عیسی علیه السلام نه انکار کوي څوک د نبي علیه السلام د 11 بیبیانو نه انکار کوي صحیح شوه جي. قسمه فتنې دي راوځي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټول د دې فتنو نه وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.